د نعمان ابن منذر د حمله وکړله په یو قوم باندې، بیا دې کې ښځې تر ونیولې، دې کې د قیس ابن عاصم لورم وله. بیا نعمان ابن منذر راجګ سو، په دې قوم حمله وکړه، دې قوم ښځې بوت. د نعمان په دې کې د قیس ابن عاصم لورم وه. بیا دې قومونو منځ کې جوړه وسو، د قوم د نعمان ابن منذر سره جوړه وکړه، او دا جوړه په دې باندې وسوله چې ټولې جنکیانو نه به پوښتنه کول کېږي چې هغوی غواړئ خپل چا نه چې راوستل سوي او که دا چا نیولي دوی غواړي. نو ټولو جنکیانو هغه مختار، خپل پلرونه ورونه خپلوان میړونه. د قیس ابن عاصم لور ویلې چې نه، زه چې چا را تښتولی یم همدا زه غواړم، دا مې مختار سو. بیا د قیس ابن عاصم دې نه بعد قسم وکړ چې که ما هره لور پیدا سو، زه به یې ژوندۍ ښکم، ما ته یې دومره عار تېښ کړی دی، یې غور یې راته راوړی. بس بیا په دوی کې دا عادت